درخم د زرګونو افغان کډوالو ژوند نن د ستر کړاو سره مخ دی. نه پاکستان، پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان څخه د افغان کډوالو اجباري شړنه روانه ده. دا یوه ډیره ظالمانه او خواشینونکې سلسله ده چې له ډیرې مودې راهیسې روانه ده. ځانګړې توګه په پنجاب کې زموږ افغانان د بې عدالتیو، ناوړه چلند او سپکاوي سره مخ دي. دوی چې کلونه یې په پاکستان کې ژوند کړی، اوس له خپلو کورونو، خپلو هیلو څخه بې برخې کېږي. هغوی ته نه درناوی شته، نه رحم او نه کوم مناسب ځای. تور پنجاب دوی د یخنۍ، لوږې او بې وسۍ سره مخامخ کوي. لکه څنګه چې په ویډیو کې تاسو ګورئ، زما ملګري نن تورخم ته ولاړ، چېرته چې د کډوالو کمپ کې هغوی خوراکي توکو بسته‌بندي ویشلي، ترڅو لږ تر لږه د هغوی د لوږې درد کم کړو. خو دا ډېر کم کومک دی. دوی نور ډېر څه ته اړتیا لري، لکه سرپناه، درمل، کمپل او همداسې خواخوږۍ ته. زه د خپل زړه له تله تاسو ټولو ته غږ کوم، راشئ خپل اسلامي انساني وجدان ته غوږ شئ. دا زموږ د ورونو او خویندو ورځ ده چې هغوی ته لاس ورکړو. د افغان کډوالو سره مرسته وکړئ، خوراک ورکړئ، کمپل ورکړئ، دعا وکړئ، هر څه چې کولی شئ مې ترې غوئ. موږ به انشاءالله خپلو مرستو ته دوام ورکوو. نور هم کار کوو ترڅو لږ تر لږه د هغوی په سخت ژوند کې یو څه اسانتیا رامنځته کړو. خو دا یوازې زموږ کار نه دی، دا ټول افغان ولس مسؤلیت دی. په دې سختو شیبو کې هغوی موږ ته اړتیا لري. راځئ چې د اړتیا بې ځوابه پرېنږدو. الله دې زموږ سره مرسته وکړي او زموږ له لاسه دې افغان کډوالو لپاره خیر راوباسي.